سلامونه نیکو هیلو مو هرکلی د سکون رادیو اوریدونکو ستړي مسئ شاعرانه بانډار خپرونې ته مو هرکلی درنو اوریدونکو او کتونکو شاعرانه بانډار خپرونه کې موږ بیلابیل شاعران لیکوالان او ادبپال راټوت کوو د هغوی پر ژوند ادبي هڅو او لاسته راوړنو ورسره غږیږو د نن خپرونه کې بیا هم میلمه راسره شتون لري میلمه مو نعتخوان د کجکي ولسوالۍ اوسیدونکی ښاغلی سمیع الله بهار صیب دی تمه ده خپرونه تر وروستۍ شېبو واورئ او په مینه یې وګورئ ښاغلی بهار صیب تاسو ته هرکلی مننه له راغوښتلو څخه مو ډېره زیاته مننه زه سلامونه وړاندې کوم تاسو ته او د سکون راډیو ټولو کارکوونکو مینوالو ته ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی بهار صیب چې زموږ دعوت مو قبول کړي او شاعرانه بانډار خپرونې ته مو ځان حاضر کړي که وپوښتو د لومړنۍ پوښتنې په ډول چې سمیع الله بهار څوک دی چیرې زیږېدلی او څومره زده کړې یې ترسره کړي مننه زه خو د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ اوسېدونکی یم ښه ډېر ښه نوم مې اصلي سمیع الله دی شبکه او تخلص مې بهار آغا دی ښه او زده کړې خو مې کړي دي ډېرې زیاتې نه مکتب مې فقط 2 صنفه ویلي دي او دیني زده کړې مې یو لږ کړي دي نو هیله ده نور هم خپلو زده کړو ته دوام ورکړئ که د نعتخوانۍ پوښتنې څخه یې راپیل کړو دا چې تاسې نعتخوان یاست که وپوښتو سمیع الله بهار ولې نعت ویلو یا نعتخوانۍ ته مخه کړل یا ترانه ویلو ته یې ولې مخه کړل بلې مننه کوم ډېر د کوچنیوالي څخه مې د شعرو او د ترانو ویلو سره مینه وه ډېره زیاته مې ورسره مینه وه نو چې کله غټ شوم هم هغه مینه راسره وه نو بیا مې ترانو ته مخه کړله او شروع مې کړلې تر دې دمه بهار څومره ترانې ویلي تقریبا 6 کاله کېږي چې زه وم او ترانې مې شروع کړي دي تقریبا 2000 داسې پیادات شخصي او عامې ترانې ډېر ښه خپرونې دې شېبو کې به له تا ترنم واورو مننه ترنم درته کوم سترګې دې څومره ښایستې دي زما وژل کوي خونکار به شې مینه زما خو زړه ستا به څه یم د سترګو توره لیونی درپسې یمه د سترګو توره ځان کاندید کا انتخابي نوشان که څیرې ګریوانونه ډېر ښایسته ډېر عالي مخکې مو یادونه وکړل چې تقریبا 2000 کلامونه مو ویلي دي دا کلامونه خاص یوې برخې ته ځانګړي سوي دي که مثلا بېلابېلې برخې لري هدف مې دا دی ټول وطني دي نعتونه هم پکښې دي عشقي ترانې دي څه ډول بلې هو ټولې پکښې دي عشقي د وطن په هکله نبوي ترانې شخصي ترانې د شهیدانو په هکله د طالبانو په هکله حماسي داسې نور خو شاعران هم بېلابېل دي ډېرو شاعرانو ترانې مو ویلي خپل لومړنی ترنم په یاد مو دی چې چیرې مو وکړئ بلې و په یاد مو دی مساکله ولسوالۍ کې مو وکړي اول ترنم په سټوډیو کې او داسې مخکې تر دې د مخه مو په انجمن یا جلسه کې ډېر ترنمونه کړي وه خو په سټوډیو کې مو مساکله ولسوالۍ کې اول ترنم کړی دی ښه کله چې مو لومړی ترنم وکړي بیا داسې یو احساس درته پیدا سو چې زه کولی سم ترانې ووایم نعتخوان جوړ سم که څنګه بلې و بس احساس راته پیدا سو ځکه چې اول ترنم ما وکړي خپل ترنم او خپل اواز خوند ماته راکړي خو که هر کم بدرنګه و ورسره ناوراده وم خو بیا هم نو بیا مې خپل سټوډیو او شان رانیوله او شروع مې کړه صحیح که وپوښتو له بهار څخه چې د 6 کاله موده کې چې تاسې یادونه وکړل حتما به داسې وخت هم در باندې راغلی وي چې یو چا درته ویلي وي چې دا چندان یوازې نه دی ترانې مه وایه داسې وخت در باندې راغلی بلې و هر کم حالت هر کم حالات را باندې راغلي داسې حالات هم را باندې راغلي چې خلکو هر کم خبرې راته کړي داسې حالات هم را باندې راغلي چې سپین ږیری سړی دوکان ته راغلی دی ماته ویلي چې زه به ډېره مینه در سره لرم خپل د مینې چا مې را سره کړې دي ښه خپله مینه یې در سره څرګنده کړې ده څومره مهمه ده د یو نعتخوان لپاره چې د خلکو د تشویق څخه نور هم مثلا د انرژي واخلي نور هم په خپله برخه کې ماهرانه ترنمونه ترسره کړي څومره مهمه ده ډېره بیخي زیاته مهمه ده نعتخوان باید ښه طرز ووایي او ښه شعر انتخاب کړي په شاعرانو کې د شاعرانو شعرونه
وکړي او داسې نور پر خپل شعر باندې فکر وکړي او په خپل اواز. صحیح. ترنم اورو خپرونې شیبو کې به بیا هم له تا ترنم واورو. ترنم دی د شعر دی د محترم ان صاحب زما ډېر خوښ هم دی، ما ترنم کړی هم دی په سټوډیو کې او ډېره زیاته مننه. ډېر مخته هم کړی. وایي د خپل وجود د خپلې ساه په غېږ کې خدای ما مړ کې د اشنا په غېږ کې، د خپل وجود د خپلې ساه په غېږ کې خدای ما مړ کې د اشنا په غېږ کې، پرڼو سترګو وتیارو ته درومي، پرڼو سترګو وتیارو ته درومي، سخت لیونیان ستا د دنیا په غېږ کې خدای ما مړ کې د اشنا په غېږ کې. ډېر ښایسته، ډېر عالي کور مو ودان. که له بهار دا پوښتنه هم وکړو چې ګډې ترانې مو ویلي دي؟ بلې ګډې ترانې مو ویلي دي د زیاتو ناتخوانانو سره. د چا ترنم هلمند او له هلمند نه بغیر خوند راکوي؟ زه خو ناتخوانان خو الحمدلله زموږ تاسې افغانستان ډېر زیات لري، بلکې زموږ تاسې هلمند خو هم ډېر مشهوره ناتخوانان لري. زه چې مینه ورسره لرم له غږ سره د العداد هلال صاحب د اواز سره ډېره مینه لرم. او د هیواد په کچه؟ د هیواد په کچه د مولوي عبدالواسع صمیم صاحب. عبدالواسع صمیم او هلال. ډېر عالي انتخاب. د ګډو ترانو په اړه مو راته هم وویله چې ګډې ترانې مو له ډېرو ناتخوانانو سره کړي دي او د خوښ ناتخوانان مو هم همدا دوه دي چې ښاغلی صمیم او ښاغلی هلال صاحب دي. که دا راته ووایاست چې له ښاغلی بهار دې پوښتنې ته هم ځواب ووایي، هر څوک ناتخوان جوړېدلی شي؟ یا نشي جوړېدلی، ځکه چې دا طرز غواړي، اواز غواړي. سی د ناتخوان به سي څوک هغه طرز به ویلی سي خو اواز یې نه د کار د خلکو نه خوښ او پاتې سو دومره مشهوره ناتخوان وي چې د هېواد په سطح ناتخوان به وي خو هغه به هم بیا مخالفین لري خپل چې د ده اواز یې نه خوښ. داسې لکه څنګه چې د ما یادونه وکړه چې زه ناتخوان یم زما خوښ دی کې داسې دا لا د چا نه خوښ نه، نو هر څوک نسي ناتخوان جوړېدی، هغه ناتخوان جوړېدی سي چې د ترنم په کولو کې یا د ترنم په ویلو کې اواز ډېر مهم دی، طرز مهم دی، شعر مهم دی، که څنګه؟ مهم خو ټوله دي چې وشي، خو په دې کې چې ښه شعر انتخاب سي ښه دی، طرز او ښه شعر، خو چې شعر سم وي چې هر کم خراب اواز وي خوند کوي، خلک یې خوښوي. د شعر انتخاب تاسو ته ډېره ترجیح ورکوئ؟ بلې زه خپله د طرزونو د پیدا کېدو لپاره چې تاسې په خپلو ترانو کې استفاده ورڅخه کوئ وایستې له څه ډول طرزونو څخه استفاده کوئ یا که وپوښتو له کومې سرچینې طرزونه ترلاسه کوئ؟ نورې ترانې اورئ، دا طرزونه له ځانه جوړوئ، که له نورو شاعرانو چې کوم شاعر درکوي هغه طرز درته ښوي په هغه پر طرز باندې ځئ؟ بلې زیات شعرونه ترانې اورو او یا شاعران شعر راته راکړي چې داسې شعر یې راته ووایي، یا کوم فرمایش کوونکي چې دي ملګري شاعران یا داسې عام خلک چې وي هغه خپله شعر انتخاب کړی وي، طرز انتخاب کړی وي، یا ترانه وي، نعت وي، یا داسې کوم بل شی وي راته ویلېږي وایي داسې طرز راته ووایه، بیا موږ هغسې طرز ورته وایو. بهار به راته ووایي چې یو ناتخوان په ټولنه کې کم مسؤلیت لري؟ ناتخوان باید د ناتخوان مسؤلیت دا دی، ناتخوان باید داسې وکړي چې دغه ولس همدردي او د مجاهد ولس همدردي وکړي، باید دغه وطن چې څه حالات وي هغه حالات باید دی بیان کړي، شاعر یې بیان کړي، دی یې ووایي. نوو ناتخوانانو ته د وروستنۍ پوښتنې په ډول له بهار پوښتو چې نوو ناتخوانانو ته پیغام څه دی؟ کم چې تازه راټوکېدلي دي د ترنم برخې ته ترنم کوي باید کم ټکي په نظر کې ونیسي تر څو له دوی څخه ښه ناتخوان جوړ شي په آینده کې؟ باید دوی شعر سم ووایي او شعرو کې انتخاب وکړي، شاعران خو ډېر دي، ښه شاعر شعر ووایي او شعر ښه ښکلی شعر ځان ته انتخاب کړي او طرز باید زده کړي، طرز د ځان لپاره غوره کړي، طرز پوخ کړي، ښه تللی شي او مشهوره کېدلی شي. وروستی ترنم درڅخه اورو. زما د شعر راځي یاران خو بیخي ډېر وه مګر
چې غربت راغی هیچا ونه کوي زما لاس نیوی زما د شورځي یاران خو بیخي ډېر و مګر چې غربت راغی هیچا ونه کوي زما لاس نیوی د ماتو وجود سوری می پروت دی د بلا په غیږ کې د ماتو وجود سوری می پروت دی د بلا په غیږ کې تر مرګه نه پرېږدم د خپل پښتونخوا لاس نیوی چې غربت راغی هیچا ونه کوي زما لاس نیوی. ډېره زیاته مننه کور مو ودان ښاغلی بهار. ډېره زیاته مننه صحیح مننه کور مو ودان. د سکون راډیو درنو اورېدونکو او د سوشل میډیا د برخې درنو کتونکو تر یو بلې خپرونې چې ستاسې چوپړ ته حاضرېږو ښې چارې د الله په امان.